السلام علیکم ملګرو، زه صفی الله زمان یم او راځو نن زموږ درس چې دی nested while loop دی چې تیر درس کې موږ یوازې while loop ویلی وه. نو راځو خپل درس چې تاسو ته موږ د خپل درس نن تشریح کوو، تاسو ته هغه وړوکی پروګرام تاسو ته پکې شو کوو، تاسو ته ښایو چې nested while loop څه رقم ته موږ پروګرام پکې جوړولی شو. صحیح ده. نو زموږ درس نن nested while loop دی په کنسول اپلیکیشن کې. نو راځو خپل درس ته موږ جریان ورکوو. شروع کوو. اول به د دې ساینټکس وګورو چې ساینټکس د دې څه رقم ته ده. ساینټکس د دې په دا شکل ده چې nested while loop کې موږ داسې وایو چې اول به موږ انیشیلایزیشن کوو. د اوټر لوپ لپاره انیشیلایزیشن د هغې د په ټاپ کې کیږي. صحیح ده. نو ویریبل هغې ته به انیشیلایز کوو او ویلیو به ورته اساین کوو. بیا به د اوټر وایل لوپ کنډیشن ورسره لګوو چې دا لوپ به څومره او کوم ځای پورې به جریان کوي. صحیح ده. کنډیشن هم چې ولګوو بیا دننه دې ته به انر وایل لوپ لګوو. انر وایل لوپ هم چې ولګوو د هغې نه مخکې د انر وایل لوپ انیشیلایزیشن کیږي. بیا د هغې لپاره کوډ کنډیشن به لیکو ورته چې کنډیشن به چې کله موږ لیکو د هغې نه وروسته به د دې به دننه انر وایل لوپ لپاره به موږ د هغې کوډ لیکو، د هغې به انکریمنټ ان ډیکریمنټ به کیږي. کله چې دغه انر وایل لوپ انکریمنټ ختم شو، خلاص شو، نو د هغې نه وروسته راځو د اوټر وایل لوپ لپاره د هغې انکریمنټ ان ډیکریمنټ به کیږي. صحیح ده. نو دا یې د سینټکس ته راځو خپل کوډ ته. ګورئ تیر درس کې موږ چې دی کوم وایل لوپ ویلی وه هغه موږ سره دلته موجود دی. زه غواړم چې دا تاسو ته کومنټ کړم چې بیا تاسو کولی شئ چې دغه کوډ په ډسکرپشن کې ترلاسه کړئ. نو زه دا ټول تاسو ته کومنټ کوم. بیا کولی شئ چې هر یو پروګرام چې موږ لیکلی هغه تاسو په خپل نظر سره وګورئ او خپل ایډیټ ورباندې وکړئ. خیر، زه دا ټول کومنټ کوم. راځو خپل د نن ورځ درس ته. خیر، نو زموږ نن ورځ درس nested while loop ده. نو د هغې څخه پیلو. اول به موږ ویلو چې په ساینټکس کې چې دی اول انیشیلایزیشن کیږي. نو دې لپاره زه یو ویریبل اخلم انټ، دې ته ویلیو اساین کوم. ازه څو به ورته اساین کوم؟ موږ دلته غواړو چې نمبرونه شو کړو. نو زه خیر دې ځل کې ورته 1 اساین کوم او وایل لوپ لګوم دغلته، ځکه اول د دې انیشیلایزیشن کیږي. انیشیلایزیشن هم چې وکړو دې لپاره بیا دلته وایل لوپ ته موږ کنډیشن لګوو. کنډیشن به څنګه لګوو؟ لکه موږ ته دا ویریبل چې هغه څه دې باندې به کوو ګریټ لیس دین اور ایکول ټو دا به څو ځلې دا اوټر وایل لوپ کیږي. اوټر وایل لوپ به ما سره 5 ځلې چلیږي. صحیح ده. او دې لپاره به زه رشم لاندې د دې بریکټس کې دننه وز دلته موږ ویلو چې انر وایل لوپ د اوټر وایل لوپ په دننه کې موږ یو انر وایل لوپ لګو چې دا اول به یې انیشیلایزیشن کیږي. دې ته هم زه یو ویریبل اخلم د جې په نوم باندې. دې ته هم زه 1 اساین کوم چې دا به 1 ویلیو واخلي او بیا به وایل لوپ لګو او بیا ورپسې د دې کنډیشن به ورته لګو چې دا هغه جې دا چې د لیس دین اور ایکول ټو تر څو به دا چلیږي لیس دین اور ایکول ټو میبي 7. سو وځلې به دغه انر لوپ چلیږي او د اوټر لوپ چې دی هغه به موږ سره څو ځلې چلیږي؟ هغه چې د 15 ځلې به چلیږي. یعنې د اوټر لوپ په مقابل کې دا انر لوپ د اوټر لوپ د یو ځل په مقابل کې دا انر لوپ به څو ځلې چلیږي؟ 7. تر څو چې دغه کنډیشن فالس شوی نی د اوټر انر لوپ به چلیږي. تر څو چې فال شو بیا به د کوډ نه راوځي. راځئ دغه باقي کوډ هم ورته لیکو. ښه، دلته موږ به دلته د دې ویلیو شو کوو د کنسول ډاټ رایټ لاین په واسطه باندې. کنسول ډاټ رایټ لاین د دې په واسطه باندې به موږ دغه دې ویلیو شو کوو. زه دلته ورته لیکم چې ګوره دلته موږ کنکټینیشن اجرا کوو. صحیح ده. اول موږ به اوټر لوپ ویلیو به دلته شو کوو چې هغه آی دی. دې سره به پلس کوو یعنې کنکټینیټ به کوو ورسره او ورپسې به د کوم یو لوپ د انر لوپ ویلیو به شو کوو چې هغه جې دی. جې په ویریبل کې سټور ده. نو زه راځم لږ دا فاصله ورکوم دې ته تر څو دوی سره دوی په منځ کې فاصله را پیدا شوې او دا کلوز کوم. موږ ویلو چې انکریمنټ کیږي به که نه جې پلس پلس به کوم دلته چې تر څو دا ما سره یو اضافه شي. وروسته دا ټول کوډ درته تشریح کوم چې دا
څنګه کار کوي صحیح ده. ښه انر لوپ خو زموږ کمپلیټ شو. راځو آوټر لوپ ته. په ساینټکس کې موږ ویلو چې آوټر لوپ هم خپل انکریمنټ کیږي، یعنی یو ویلیو به ورسره پلس کیږي تر څو دا لوپ دوباره وچلیږي. نو د آوټر لوپ لپاره آی اخیستې وه، نو زه به ولیکم آی پلس پلس. صحیح ده. وګورئ اوس دا کوډ تاسو ته تشریح کوم. داسې کوو. ښه ګورئ دلته چې دی موږ کوم ډیکلیریشن چې کړی ده آی د یو سره مساوي کړی ده. موږ دلته وایل کنډیشن لګولی دی چې آی لیس دین اور ایکول ټو 5. دغه آوټر لوپ به دومره چلیږي، څو ځلې به چلیږي، 5 ځلې، تر څو چې دا کنډیشن فالس شوی نه وي. صحیح ده. دا چې یو ځل وچلېده راځي کنټرول دننه دا ویریبل انیشیلایز کیږي او ویلیو ورته اساین کیږي. کله چې دا وشو راځي وایل لوپ ته، انر وایل لوپ ته. نو اجې دغه کنډیشن چک کوي، ګوري چې دا کنډیشن ټرو ده، نو راځي دننه لوپ دننه راشي. نو چې راشي دغه ویلیو موږ ته شو کوي، چې شو یې که دا یو پلس کیږي. نو دلته چې د دې ویلیو 1 دی که نه، چې پلس شو 2 کیږي، نو 2 لپاره بیا دا راځي دلته ګوري چې دغه کوم یو جې چې دلته اساین شوی ده د کنډیشن کې دا ټرو ده. نو چې ټرو ده بیا دلته راځي د کوډ دننه راځي او دغه کوډ موږ ته ایکزیکیوټ کړي. په همدې ترتیب سره تر څو دغه هغه ټایمه پورې چلي تر څو دا کنډیشن فالس شوی نه وي. چې فالس شو د کوډ نه راوځي آی ویلیو پلس کیږي، دلته راځي دا لوپ چک کوي چې مخکې پکې 1 و، چې 1 دلته 1 ورسره پلس شي 2 کیږي، نو دا بیا کنډیشن ټرو ده، بیا راځي دننه همداسې تر هغې پورې چلي چې تر څو دا دواړه کنډیشن فالس شوی نه وي. نو راځو دا رن کوو. ښه وګورئ ما سره دغه کوډ ویلیو دلته زیات شو کې ځکه ګورئ ما تاسو ته ویلي دا انر آوټر لوپ دی. ګوره څو ځلې ایکزیکیوټ شوی دی، 1 2 3 4 5 6 7. ګورئ هغې ته موږ ویلیو 7 اخیست 7 او ګورئ 2 ځلې ایکزیکیوټ کېږي او دا د هغې په مقابل کې ګورئ موږ ته ایکزیکیوټ شوی دی. د دې په مقابل کې دا یو ځل چلیږي، دا ورپسې 2 ځلې به چلیږي. صحیح ده. نو په دغه ترتیب سره تاسو کولی شئ چې او که غواړئ چې دغه نور هم لږ زره ښه زده کړئ، نو دا کوډ به ځان سره څو ځلې تکراروئ تر څو دا تاسو ته ښه صحیح زده شي. ښه نو دا زموږ د نن ورځ درس چې هغه نسټډ وایل لوپ او هیله ده چې تاسو ته ښه درزده شوی وي. نو د نورو ویډیوګانو لپاره د نورو معلوماتو لپاره زموږ سره پاتې شئ. زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او لایک، کمنټ او شیر یې کړئ.